اسلامي امارت له بېلابېلو قطاعاتو 850 منصوبین فارغ کړل. پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن پر یو دفتر وسلوال برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د 215 له بدر کلو اردو د 850 تنه منصوبینو فراغت ونډه د وسلوال پوځ لوی دریسیس په ګډون او ویناو سره ترسره شول. د 215 له بدر کلو اردو له بېلابېلو قطاعاتو او جزتمونو څخه د 850 تنو ځوانو منصوبینو د فراغت مراسم تېره ورځ د هېواد د وسلوال پوځ لوی دریسیس کري فصیح الدین فطرت او یو شمېر نورو نظامي او ملکي مسؤلینو په شتون سره ترسره شول. په دغه مراسمو کې د وسلوال پوځ لوی دریسیس کري فصیح الدین فطرت د ملي اسلامي اردو له هغو ځوانو منصوبینو چې په پوځي او مسلکي زده کړو بوخت دي ستاینه وکړه او ویې ویل چې نن ورځ چې د ملي اسلامي اردو لیکې له مسلمان ځوانانو څخه جوړ د هېواد په ګوټ ګوټ کې سرسري امنیت تامین شریعت نافذ او مونږ ټول یې شهیدان یو د هر څه ستاسو د قربانیو نتیجه ده. دغو منصوبینو چې د 3 میاشتنیو نظامي مسلکي او عقیدتي زده کړې د 215 له بدر کلو اردو په ښوونیز مرکز کې ترسره کړې وې د نظامي او مسلکي نمایشاتو په ښودلو سره مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې په هر ډول حالاتو کې د هېواد له اسلامي ملي ارزښتونو څخه دفاع ته چمتو دي. په یو بل خبر کې اورئ چې پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن پر یو دفتر وسلوال برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. د بلوچستان په کیج ضلع کې د انتخاباتي کمیشن پر یو دفتر برید او په ډیره بکټي کې په 14 کې یو پولیس وژل شوی او 3 تنه نور ژوبل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته وویل چې وسلوالو د جنورۍ پر 25مه د بلوچستان له مرکز کوټې شاوخوا 800 کیلومتره لرې جنوب لویدیځ لوري ته د پرتې کیج ضلع په مرکز تربت د انتخاباتي کمیشن پر ځایي دفتر لاسي بم ګذر کړی دی. د ده په خبره په حمله کې یو پولیس سرتیری ووژل شو او د کمیشن یو کارکوونکی ژوبل شوی چې د ښار روغتون ته لیږدول شوی دی. په همدې حال کې د جنورۍ پر 25مه د بلوچستان په ډیره بکټي سیمه کې په یوه چاودنه کې 2 تنه ژوبل شوي دي خو پولیسو د پیښې څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکړي.